داسې یو عمل چې د هغې بله بدله نشته دی سوا د جنت نه. که انسان دا عمل وکړي او الله رب العالمین دې نه قبول کړي نو د دې بدله چې ده صرف او صرف جنت دی. او دا عمل چې دی د اسلام د ارکانو نه پنځم رکن دی چې الله رب العالمین د دې په باره کې فرمایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. او دا الله چې دی په مسلمان باندې فرض کیږي چې کله انسان د دې وس او طاقت ولري. په دې آیت کریمه کې الله رب العالمین د دې لپاره چې کوم شرط ذکر کوي هغه استطاعت دی چې ته استطاعت مالی بدني ولري، ته دومره پیسې ولري چې د حج کوم مصارف دي هغه ادا کړی شي، هلته چې کومې خرچې دي د تګ راتګ سفر د ټولې خرچې برداشت کولی شي. نو په دې حالت کې چې دی په تا باندې دا فریضه هغه فرض کیږي. او کله انسان وس او طاقت لري او دا نه کوي او دا وروسته کوي نو د انسان په دې سره چې دی ګناهګار دی، ځکه یو عمل دی باندې فرض شوی دی او بلا وجه دا په دې کې تأخیر کوي یا د بخل د وجې نه پیسو باندې زړه نه کیږي نو د انسان چې دی په دې باندې ګناهګاریږي. او د دې ډېر ناشنا فضیلتونه راغلي دي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حج لله، چا چې د الله رب العالمین د رضا دپاره حج وکړه. دا خبره یاده کې د شي دپاره د الله د رضا دپاره، د نوم دپاره نه، د ځان ښودنې دپاره نه چې څوک راته حاجي صاحب وایي، نه، لله، خاص د الله دپاره یې وکړه. او بیا د حج په دوران کې چې دی ځان د هغه ګناهونو نه وساته چې هغه ژبه پورې تعلق لري، پوچ الفاظ یې ونه ویل، کنځل یې ونه کړه، غیبت یې ونه کړه، چغلي، دروغ، دې ټولو ګناهونو نه ځان وساته. او دغه رنګې د هغه ګناهونو نه چې هغه عام ګناهونه دي د فسق او فجور نه ځان وساته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان به واپس شي هغه حالت ته لکه څنګه چې دا د مور نه نوی پیدا شوی. یو ماشوم چې دی هغه نوی پیدا شي هغه هیڅ قسمه ګناه هغه نه کړي، نو د انسان همدغه حالت ته واپس کیږي په حج سره. او لکه څنګه چې موږ مخکې وفرمایل د قبول شوي حج چې دی جزا او بله بدلی نشته دی. د الله نبي فرمایي الا الجنه، مګر جنت. زما ډېرو محترم ورونو، که چېرته په تا باندې حج هغه فرض شوی نو په دې کې تأخیر مه کوه، کوشش وکړه، نیت وکړه د الله رب العالمین د رضا په خاطر باندې او د دې ښکلي عمل او د دې اوچت عمل چې دی د دې د ادا کولو په خاطر باندې د اوس نه نیت وکړه او د رب العالمین نه د توفیق دعا وغواړه. وروستوالی پکې بلکل مه کوه، د بخل د وجې نه دې کې وروستوالی مه کوه. او دغه رنګې هغه ورونه چې هغه په زړه کې خواهش دی چې بیت الله ته راشي او دا فریضه چې دی ادا کړي نو الله رب العالمین نه دعا کوو د دغه ټولو ورونو دپاره چې الله رب العالمین د دیو ته توفیق ورکړي او دغه رنګې د دیو له دې چې دی استطاعت مالی ورکړي چې دا خلک راشي په خپلو پیسو باندې حج وکړي او دغه عظیمه فریضه چې دی ادا کړي. او کوم ورونو خویندو چې کړې ده نو الله رب العالمین نه دعا ګویو چې هغې وله د دې پوره بدلی ورکړي او دغه حج چې دی الله رب العالمین دې ورله قبول او منظور کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.